اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې درس ته د منشور، مساحت او حجم. په تېر درس کې مو یادونه کړې وه د منشور په تعریف، د منشور ارتفاع، د منشور نوم ایښودنه، د منشور په ډولونو. د نن درس هم د هغې سره تړلی درس دی. هیله ده چې ستاسې د زده کړې او توجه وړ وګرځي. د دې لپاره چې موږ د منشور کلی مساحت پیدا کړو، د دې لپاره د منشور د قاعدو مساحت د منشور د جانبي سطحو مساحت سره باید جمع شي. د دغو مجموعه مساحت د منشور کلی مساحت بلل کیږي. مثال دغه د منشور قاعدې شولې او دغه نورې جانبي سطحې دي. که دلته پام وشي، په تعریف کې مو یادونه کړې وه چې د منشور قاعدې سره مساوي او موازي وي د تل لپاره. البته په ناقص منشور کې سره موازي او مساوي نه وي. اوس دلته که موږ د دې مثلث مساحت په پام کې ونیسو، که دې ته نومونه ورکړو A B C A زبر B زبر C زبر. که د A B C مثلث مساحت 8 سانتي متر مربع وي، نو د A زبر B زبر C زبر مثلث مساحت به هم 8 سانتي متر مربع وي، ولې چې دواړه مزلګانې دي، مخامخ سره موازي او مساوي دي. نو د قاعدو مساحت به څومره شي؟ 14 سانتي متر مربع. په یاد ولرئ قاعدې چې هر څومره زولې ولري، د زولو په شمېر به د منشور جانبي سطحې. دلته چې قاعده 3 زولي ده، نو د جانبي سطحو شمېر په منشور کې 3 دی. بله دا چې دلته د مثلث ټولې زولې موږ مساوي په پام کې نه دي نیولي، نو د جانبي سطحو مساحتونه هم په خپل منځ کې توپیر لري. که چیرې دلته د مثلث ټولې زولې یو شان وي، نو جانبي سطحې یو شان مساحت لرونکي کیږي. نو دلته که موږ د جانبي سطحو مساحتونه په پام کې ونیسو، مثال د A زبر C زبر A زبر C زبر، که د دې جانبي سطحې مساحت مثال 8 سانتي متر مربع وي، A زبر B زبر A زبر B زبر، که د دې جانبي سطحې مساحت مثال 10 سانتي متر مربع وي، C B زبر C د دې جانبي سطحې مساحت مثال 12 سانتي متر مربع وي. اوس دلته د جانبي سطحو مجموعه مساحت پیدا کوو. 10 8 18 18 2 16 10. د جانبي سطحو مساحت څومره شو؟ 10 سانتي متر مربع شو. اوس که چیرې موږ د قاعدو مساحت د جانبي سطحو مساحت سره جمع کړو، دا د منشور کلي مساحت شو. نو دلته لیکو منشور کلي مساحت. منشور کلي مساحت د قاعدو مساحت په پام کې ونیسو څو دی؟ 14 سانتي متر مربع. د جانبي سطحو مساحت څومره دی؟ 10 سانتي متر مربع. ټول به څومره شي؟ 40 سانتي متر مربع. نو ویلی شو چې د منشور کلي مساحت 40 سانتي متر مربع دی.
د منشور حجم چې هر کله موږ پیدا کوو د دې لپاره د قاعدې مساحت د منشور په ارتفاع کې ضرب کوو. مثال که موږ دلته ووایو دا به پاک کړم څو تاسو ته واضح شي. که د منشور قاعده متساوي الاضلاع مثلث وي، مساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث چې درې واړه ځلې مساوي اوږدوالی ولري 2 سانتي متره 2 سانتي متره 2 سانتي متره. او د منشور ارتفاع چې وي هغه څومره اوږدوالی ولري 4 سانتي متره. په داسې حالت کې موږ غواړو د منشور حجم وټاکو. اول خو مهمه ده چې موږ د مثلث ارتفاع پیدا کړو، ځکه چې که ارتفاع پیدا نه کړو موږ د مثلث چې د منشور قاعده ده مساحت نشو ټاکلی. چې کله مساحت نشو ټاکلی بیا د منشور حجم نشو ټاکلی. ځکه دلته موږ د حجم لپاره وویل چې د منشور حجم پیدا کولو په وخت کې موږ باید د منشور د قاعدې مساحت باید د منشور په ارتفاع کې ضرب کړو. دلته دغه خط چې د را څخه په قاعده باندې عمود رسم شو دا د دې مثلث ارتفاع ده. اوس دلته په متساوي الاضلاع مثلث کې ارتفاع د میانې حیثیت هم لري، یعنی مخامخ ضلع په منځ نیمه کوي. کله چې مخامخ ضلع په منځ نیمه کوي نو دغه برخه هم یو واحد دغه برخه هم یو واحد شوله. موږ د فیثاغورس قضیې پر اساس کولی شو ارتفاع پیدا کړو، د دې مثلث ارتفاع. موږ ویلی دي چې د قایم اصولو د مربعاتو مجموعه مساوي کېږي د وتر مربع سره، یعنی h مربع جمع یو مربع مساوي په 2 مربع سره. یو ا خواته بدلو h مربع به مساوي شي 2 مربع منفي یو مربع. h مربع به مساوي شي 2 مربع څو کېږي 4 یو مربع یو 4 څخه یو تفریق کړو 3 h مربع به مساوي شي په 3 سره. د h درجه څو ده 2 دواړه طرفونه د مربع جذر لاندې نیسو، دغه به د جذر سره ختم شي. نو ارتفاع مساوي شوله h مساوي 3 د مربع جذر لاندې. ښه نو دلته لیکو د مثلث ارتفاع مساوي شوه 3 د مربع جذر لاندې. اوس د مثلث مساحت ټاکو. مثلث مساحت چې موږ ټاکلو قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2. قاعده څومره ده 2 ضرب ارتفاع څومره ده 3 تحت جذر تقسیم پر 2. دا څه شی دی د مثلث مساحت، یعنی دا په اصل کې د منشور د قاعدې مساحت دی. ښه دلته کولی شو دغه 2 د دغه 2 سره اختصار کړو. نو دلته به د منشور د قاعدې مساحت څومره شي 3 تحت جذر. اوس د منشور ارتفاع خو موږ ته معلومه ده څومره ده 4 سانتي متره. یاد ولرئ دلته واحد هم څه شی دی سانتي متر. نو د منشور د حجم لپاره موږ ویلي وو چې د قاعدې مساحت ضرب د منشور ارتفاع. د قاعدې مساحت موږ ته په لاس راغی سانتي متر مربع کېږي، ځکه دلته د ارتفاع واحد هم سانتي متر او د قاعدې واحد هم څه شی دی سانتي متر. سانتي متر ضرب سانتي متر څه شی کېږي سانتي متر مربع. نو د حجم لپاره
د قاعدې مساحت چې 3 سانتي متر مربع دی دا به په ارتفاع د منشور کې ضرب کړو 4 سانتي متر دغه داسې لیکلی شو چې 4 ضرب 3 سانتي متر مربع ضرب سانتي متر څه شی کېږي سانتي متر مکعب نو دا په خپله د منشور څه شی شولو حجم شولو ها ګرانو زده کوونکو هیله ده چې په ننني درس باندې پوه شوي وئ بیا چې د یوه بل درس سره حاضرېږم د خدای په امان